پښتنو خويندو د پښتونخوا او جنوبي پښتونخوا په خاوره چې کوم موجوده صورتحال دی یا را روان چې کوم صورتحال دی په هغې په کار ده چې زر تر زره اچکزی صاحب یا اسفندیار صاحب د پښتونپاله د یو 12 ګوندونو مشران راوغواړي او په بنده کمره کې په دې خبرې وشي چې آیا موږ د اوس د دون عمر خو موږ د پنجاب د غاصبیت او غلامۍ لاندې تیر کو آیا نور په پاکستان کې د اوسېدو دپاره موږ ته د پنجاب د غاصبیت او غلامۍ لاندې ژوند پکار دی او که موږ ته څه بله لار راویستل پکار دي یقین وساتئ پښتنو خویندو یوازې په دغه موضوع باندې د پښتنو د 12 ګوندونو او تحریکونو د مشرانو په بنده کوټه کې ناسته وشوه نو یقین وکړئ چې د پنجاب د خپو نه به ځمکه وتښتي الله دې وکړي چې پښتانه مشران زما په دې خبره پوه شي تاسو ته خواست کوم چې زما دا پیغام چې دی نو دا پښتنو مشرانو ته ورسوئ چې صلاح عمل راوباسو ځکه چې بس هغوی به ظلم کوي جبر به کوي غاصبیت به کوي او موږ به چغې سوري وباسو نو تر کومه صلاح راویستل پکار دي المو خار لره د الله په امان